د امریکا غږ ډیوه څنګه بندېدل څه معنی لري؟ ګټې چاته رسي؟ تاوان یې چاته رسي؟ ګټه لازمه خبره ده هغه خلک چې په دغه سیمه کې د پښتنو په سیمه کې جګړې کوي، مشکوکه جګړې کوي او د دنیا نه په هغې ډالرې اخلي او هغه د دې نه د پوځ راغلی و او هغه په دې تیاری کې و چې دا د دې مخه ونیسي. تاسو ته معلومه ده چې هغو دغلته په پاکستان کې په سوونو په شمېره کې اف ام چینلې خلاصې کړې وې، د میلیونو په شمېره کې دا خبرونه یې هلته بند کړي وو او هغو به چې کله یو خبریال سره خبرې کولې ما واورېدل دلته په واشنګټن کې، نو هغه به یې تپوس کړو چې ډیوه اورې دا هغه په خوشحاله چې د اواز بند شو. تاوان دا دی چې په دغه سیمه کې د پښتون تحفظ مومنټ، پښتانه، افغانان، کډوالۍ، بېوزلۍ، د چا کورونه چې وران شوي دي د هغو غږ خو نه و. تاسو که فکر وکړئ د پاکستان په مطبوعاتو کې د هغو په غږ پابندۍ وي، دا یو ډېر غټ تاوان دی. دا د یو تن غږ و، ډیوه ویو دا د یو شخص غږ و، که نه دا د ټولو په شریکه یو داسې غږ جوړ شوی چې پښتنو افغانانو خپل نماینده غږ ګڼه. آیا دا بندیږي او آیا دا بیا خلاصېدی شي؟ ستړي مه شئ، زه رحمان بونری یم. ښې چارې دا بي کاسټ دی او د ځانګړې موضوع زمونږ د وي او اے یا د امریکا ډیوه څانګې د بندېدو یا نه بندېدو په هکله معلومات دي. اوسه پورې دا فیصله نه ده شوې، دا ممکنه توګه باندې فیصله چې دا زر راشي چې دا نه بندېږي، خو هغه خلک چې هغه ته د کار ورکړل شوي دي په ممکنه توګه هغه بیا رانه شي بیرته لویه شمېره یې ده. دې باندې به بحث کوو چې کله دا فیصله وشي. تر اوسه پورې دا فیصله نه ده شوې، خو دې ویو ای ډیوه څانګې داسې نور هم چې کوم چینلې دي که هغه اشنا دی که هغه مشال دی که هغه د هغو هم خپل یو رول دی. خو زه ځانګړې خبره په ډیوه باندې کوم او د هغې په ډله باندې کوم چې دی ولې په سیمه کې بندېدل چې دي دا د تاوان یا ګټې سبب دی. د چا لپاره د تاوان دی، د چا لپاره ګټه ده. او دلته دا ډله چې وا په واشنګټن ډي سي کې دی چې کوم کار کوو څنګه کار یې کوو، دوی په دې کار کې څومره تاوانونه وخوړل، په دې کار کې دی څومره د مشکلاتو سره مخ شو، په دې کار کې دی څومره د ذهني او جسماني او مالي تاوانونو سره مخ شو. د دې قصې څوک نه دي خبره. دا ډېره اوږده قصه ده. په دې کې د خلکو په کورونو بمونه ورول شوي دي، زه هم پکې شامل یم. زما کور هم په بمونو ویشتل شوی دی. د مرګونې حملې شوي دي، د چا پکې رول وژل شوی دی. زموږ یو خبریال پکې مکرم خان عاطف صاحب په دې کې وژل شوی دی. دغه شانتې دلته په امریکا کې چې کله د پاکستان ادارې د هغه ځای نه وسې نه رسي، نو دلته بیا خلک د خلکو خلاف شکایتونه کوي، نو په ذهني توګه خلک د مشکلاتو سره مخ کړی دی. خو بیا مفرین دی وي د وي او اے ډیوه په تمام ډله باندې، د دې په کیپټن باندې او د دې په مشر باندې او د دې په ملګرو باندې چې هغو یریدلي نه دي، هغه خپل کار یې کړی دی او ډېر زبردست کار یې کړی دی او داسې کار یې کړی چې د هغې اثر اغېز او امپیکټ لیدل کېږي. څنګه لیدل کېږي؟ په دغه سیمه کې پښتانه ملتپال ګوندونه، د بشري حقونو ګوندونه، ښځې، مېرمنې، ماشومان، په ځانګړې توګه د پښتون تحفظ مومنټ د راتګ نه وروستو دغې سیمه کې د خلکو غږ جوړ شو. وی او اے ډیوه د هغو خبرونو ته یې ځای ورکوو، د هغو سره یې مرکې کولې، د هغو خلاف چې کوم ظلمونه کېدل هغې له یې ځای ورکوو. تاسو به روزانه په بنیاد باندې کتل چې 13-40 رپورټونه به راتلل د سیمې نه، که یو مظاهره به وشو د هغې رپورټ به راته، که یو جلسه به وشو د هغې رپورټ به راتله، که پاکستان پوځ به یو کور باندې بم ورګزار که د هغې رپورټ به راتله، که د خلکو سره به یې زیاتۍ کولې بې ابرو کېدل به هغه به راتلل. او دغه غږ نه دی یېرېدل، دغه غږ باندې دی غوسه و، په دغه غږ باندې دی وس نه رسېده، نو دی په جواب کې بیا دی په میلیونو په شمېره کې پیسې را جمع کړي او اف ام سټیشن یې خلاصې کړي. داسې خبریالان یې واخیستل چې غریبانان یا خو دوی ویرول یا د پیسو لالچ ورکړه، یا پای کې ځینې داسې و چې هغه د هغو خوشامد پسند و. لکه یو کس دی په اسلام آباد کې، زه نوم اخیستل هم نه غواړم او دا ماته توهین ښکاري چې زه دغه نوم اخلم. خو هغه پرون یعنې په خپله یو پاڼه باندې وویل چې رحمان بندری اوس خویندې ورونه هم افغانستان ته ولېږي. یعنې دومره کرکه او دومره بدرنګي په ځینې خلکو کې شته دی. نو هغه بیا د پاکستان د پوځ دپاره چې کله د هغو
خوشامد کوي نو هغه له بې پیسو هم کار کوي د داسې خلک پکې هم دی نو هغه د دې هر څه باوجود هم چې زمونږ کورونه په بمونو ولړل شوي دي زمونږ باندې حملې شوي دي زمونږ فامیلونه چې دي هغه ترټ شوي دي زمونږ دلته په امریکا کې هم پاکستان امبیسي چې دا پای کې د زه به هغه یو ورځ دا کیسه ټوله کوم تاسو ته خو پای کې د پوځ چې کومه څانګه دا خو دلته زما خلاف چې دی باقاعده یو غټ ګام اخیستی و هغې به زه یو ځل اوږده تفصیله کوم خو دا زما متعلق خبر نه ده نو ځکه زه هغې ته دا وخت نه ځم نو زمونږ مېرمنې خبرې اعلان یې که زمونږ سړي خبرې اعلان دي هغو ډېر کار کوه د دې کار بیا ډېر زیات اثر لیدل کېدل هغه مذهبي سختدریزه چې هغو به یوازې یو طرفه پروپیګنډه کوله د مذهب په هکله باندې په هغې باندې مونږ متبادل بیانیه چې دا هغې ته غوږ نیولی دی او تر تاسو مو رسولې ده دغه شانتي د میرمنو په بخش کې یا د ناروغیو په بخش کې دغه شان د تعلیم او د روزګار په بخش کې د پاکستان د پوځ د مشکوکو عملیاتو په بخش کې د ترهګرو د مشکوکه عملیاتو په بخش کې د حقاني شبکې داسې ډېر زیات پروګرامونه چې ډېرو ملګرو کول زما پکې رول و زه دغه رول باندې ویاړم چې دا تر ټولو شاید زیات ډاډه و تر ټولو شاید زیات اثرناک او اغېزناک و ځکه زه په ځانګړې توګه تر ټولو زیات متاثر شوی یم خو ټولو به یې کار کوو نو که دا بنده شو چري نو د ګټه به دغه طاقتونو ته رسي کوم چې د آزادو رسنیو خلاف دي د اظهار د ازادۍ خلاف دي او هغه جبر او ظلم چې دی که هغه په بلوچستان کې دی او که هغه په پښتونخوا کې دی او که په قبایلي سیمو کې دی او که هغه د دې کرغېړنې لیکي هغې ته طرف ته دی که دې طرف ته دی چې د هغو کوم کردار دی هغې باندې به څوک بیا خبره نه کوي ځکه د پاکستان مطبوعاتو که تاسو وګورئ نو په 2018 کې په آخري ځل باندې د پښتون تحفظ مومنټ د مشر محترم منظور پښتون سے مرکه ډان اخبار کړی دا غیر څه بیا چانه نه کړی دا تاسو ته ما په سر کې وښودل په نیویارک ټایمز ادارې کې چې موږ دا خبرې به وکړې نو ځکه چې نیویارک ټایم کې رااله پاکستان کې به دا خبرونه نه چاپ کېدل دوی به ډېر خوشحاله چې د هغو میلیون ډالرې هم پاتې شوي او دغه د هغو چې کوم ګوډاګیان خبریالان دي البته د هغو به اوس کار بند شي ځکه چې دی خو د دې لپاره راوستي چې د ډي وي مقابله وکړي زه د غریبانو لپاره هم فکرمند یم یو خبره دا غو ته ګټه ده خو تاوان دا دی چې د غږونه چې هغه بېوزله وو دا د ښځو د تعلیم د ماشومانو د سټوډنټانو طالب علمانو هغه غږ چې هغه نه اورېدل کېږي د هغو ځای به بند شي نو دا یو غټ تاوان او چلنج به وي ځکه نن ما د بیکاس کې په دې خبره وکړه چې زه وینم په سوشل میډیا باندې چې کوم غبرګون راغی د ملګرو کوم د فکرمندۍ اظهار وشو چې را په پاکستان کې خاصې رسنۍ چې وي هغو پښتنو ته ځای نه ورکاو په ځانګړې توګه هغه شاته پاتې غږونه یا مارجنلایزډ وایسز چې ورته وایي یا غږونه چې ورته وایي کوم چې لږ اورېدل کېږي دا هغه خو بالکل بند شي خو وارخطا کېږو به نه ځکه دا پادکاسټ کوم چې که بنده شوه موږ ته نه ده معلومه چې دی بندۍ که نه بندۍ یا نور رسنۍ بندې شوې نو د خپل مایک د خپله کیمرا د خپل غږ چې دی دا باید تیار وساتل شي هغه عمره ځای چې وایس په امریکا ډیوا کور کوو ممکنه توګه باندې په دې حال کې په دې وخت کې نه شي خو موږ به فوکس وي ځانګړو سټوریز ته ځانګړو کیسو ته یعنی ممکنه توګه موږ اوس د طالب علمانو د لاریون خبر موږ د پاتې شي په ممکنه توګه موږ باندې موږ نه یو پروګرام کې د مېرمنې ډاکټرې سره چې د هغې کې مشورې ورکولې هغې ته وخت ورنکړی شو خو غټه قصه چې ده په دې کې به زه هم خپل رول لوبوم ما څنګه ویلي دي زه غلی کښېنم نه زما طاقت چې دی هغه هم تاسو یې تاسو په دې کې ما سره کومک کوئ زه به په غټو مسلو باندې باز کوم داسې مسلو باندې چې هغه قومي تشخص ورانوي د پښتنو هغه د پښتنو په وسایلو باندې قبضه کوي هغه پښتانه د دهشتګردۍ په دې اور کې د خشاک په توګه استعمالوي هغه د نړیوالو جګړو د نړیوالو استعمارونو یا سامراجونو ګوډاګي دي او د هغو نه ډالرې اخلي هغه د هغو لپاره کار کوي دلته که څوک کوي په واشنګټن کې که څوک په کابل کې کوي څوک په اسلام آباد کې کوي که څوک په ریاض کې کوي څوک په استنبول کې کوي څوک په تهران کې کوي دوی ته به بیدار اوسو دوی ته به ویښ اوسو کم سے کم که مرګ راځي کم سے کم که قید راځي کم سے کم که تاوان راځي چې په دې ویاړ او ننګ او غیرت سره راشي چې موږ ځکه تاوان شو چې موږ د قام او ملت غږ پورته کوو نو دا نور چې کوم پښتانه دي کوم دا وخت دا پروګرام ګوري هغو ته هم دا وایم چې تاسو خپل مایکونه خپل کیمرې او خپل
لایټونه چې دي تیار وساتئ، خپل مازغه چې دي پرانځئ، خپل کنجي پرانځئ. زه به هم درته موضوعات وایم، تاسو هم راته موضوعات وایئ، په شریکو په دې باندې بحثونه هم کوو. او دا ډیجیټل میډیا پرون ما خواست وکړو تاسو ته چې زما یوټیوب چینل چې دا سبسکرایب کړئ. پرون چې دا خواست ما کو 3000 سبسکرایبر وو، اوس دا د 10,000 ته ورسېدل. په زرګونو خلکو زما پروګرامونو کتل، قسم کوالټي به سم نه، اواز به سم نه، غږ به رڼا به پکې نه، خو خلک خبرې ته غوږ نیسي. او زه دا خبره ځکه کوم، ما ځکه کړې ده چې تاسو ډېره خوشحالي وکړئ او ډېره خوشحالي کوئ لګیا یې. خو دا یاره هم باید درته یاد وي چې هلته کې په یو چوکاټ کې وو، هلته کې موږ د یو خاص محدودیت لاندې کار کوو، د یو خاص دلته کې هغه چوکاټ نشته دی، دلته کې اوپینین هم به ورکوو، دلته په رڼا په ډاګه خبرې هم کوو. هغه ګوډاګیان چې هغه دا خیال کوي چې زه غږ بند شو اوس به موږ سندرې وایو، نو اوس به موږ غړیږو، اوس به موږ ته انعامونه ملاویږي. نو پام کوئ، ګورئ داسې نه ده چې تاسو یې خوښ یې، تاسو د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي، تاسو د خپلو اهدافو لپاره کاروي، تاسو یې بالکل هم نه یې خوښ. تاسو وګورئ دا د سی پیک منصوبه چې راغلی د پاکستان کې، چاینا پاکستان اکنامک کوریډور، د بلینز ډالر منصوبه ده. ولې په ساحوال کې، ولې په بهاولپور کې، ولې په سیالکوټ کې د بلیونو ډالرو د بجلی د سولر پینلې ولګېدې، ولې په مردان کې د سولر پینل پروجیکټ نشته دی، ولې په نوخار کې نشته دی، ولې په شمن کې نشته دی، ولې په ژوب کې نشته دی، ولې په وزیرستان کې نشته دی. آیا پام مو کله کړی دی؟ آیا ولې میټرو چې دی په لاهور کې لومبۍ جوړه شوه، په کراچۍ کې چې دی هغه د کراچۍ سرکل ریلوے په نوم باندې بله جوړیږي، ولې په مردان کې نه جوړیږي، ولې په سوات کې نه جوړیږي، ولې په وزیرستان کې نه جوړیږي؟ هلته کالجونه هسپتالونه جوړ شو، هلته روغتونونه جوړ شو، ولې دا پیسې هلته خرچول کېږي؟ تاسو ګڼي خپل ځکه نه خپل مو نه ګڼي. تاسو په سیمه کې نو پوهنتونونه چې دي د پښتونخوا پای کې په 14 پوهنتونونو د بندېدو امکان دی، ځکه چې تنخواه نه ورکول کېږي. ستاسو په صوبه کې یو داسې سړی دی چې هغه د تېرو 14 کالو راسې ناست دی، هغه د هغې ګوند مخالف هم دی، بیا هملته ناست دی. ستاسو په صوبه کې دا د عالمان وژل کېږي، ستاسو په پښتونخوا کې عالمان وژل کېږي، ستاسو په صوبه کې خبریالان وژل کېږي، ستاسو په صوبه کې کاروبار بند شوی دی. د 419 تر پېښوره پورې دا انډسټریل بیلټ چې و دا بند دی، خطار انډسټریل سیټ چې دی بند دی، ګدون امازی انډسټریل سیټ چې دی بند دی. ستاسو صوبه چې د بجلی اوبه پیدا کوي، خو بجلی په بنیر کې چې د ماربل انډسټري ده په دې کې یوازې 6 ساعته بجلی وي، په جیلم کې 40 ساعته بجلی وي. نو تاسو یې خوښ یې د دې نه دا معلومیږي ستاسو د پاکستان په قومي وسایلو کې چې کوم ستاسو 3% برخه ده، کوم چې NFC ایوارډ وایي ځانګړې هغه یې درکړې ده په تېرو 2 کالو کې. آیا په NFC باندې کوم غونډه شوې ده؟ آیا د امریکې نه چې کوم جنرالان درځي، جنرال کوراله دی د سنکام یا د یو بل دی، د دې سره ولې په لاهور کې د لاهور سیاستدانانو ملاقات کوي؟ دا جګړه خو پاکستان وایي چې دوی جګړه ده، خو تاوان د پښتنو ولې کېږي؟ د میلیونو په شمېر کې پښتانه ولې کډوال دي؟ د هغو کورما، د هغو وزیرستان ولې وران دی؟ د هغو چلغوزي، د هغو ماربل، د هغو اوبه بل ځای ته ولې روانې دي؟ زه نه پوهېږم چې په دې خبرو ولې څوک نه پوهېږي. نو په دې به موږ بحث کوو. دا پرېږدو نه داسې دا خاموشي چې ده په دې باندې که څوک دا خیال چې دی به خاموشه شي نو ګرانه ده. البته نن دا پاډکاسټ په ځانګړې توګه ما په دې موضوع کو چې د ډیوه بندېدل چې دي د دې نقصان چاته کېدی شي او د ډیوه ژوندي ساتل چې دي ګټې چاته کېدی شي. تاسو خپل غږ خامخا په دې باندې که څوک تبصره کوي، که په دې باندې څوک بیان ورکوي، که په دې څوک پریس کانفرنس کوي، که په دې څوک لاریون کوي، دا د هغو حق دی. زه هم ګورم، تاسو هم ګورئ. او په دې که څوک نه کوي دا هم د هغو حق دی. که څوک ونه کوي بیا به هم د دې خبریالان چې دي، که هغه ښځې دي، که سړي دي، که هغه جنکۍ دي، که هغه هلکان دي، که هغه مشران دي، کشران دي، که د چا غږ ورکوټ دی، که چا غټ دی. ما نن چې ملاقاتونه وشو، خبرې مو وشوې، حوصلې لوړې دي، هغه وایي چې موږ خپل کار کوو. څوک د یوټیوب د چینل له لارې، څوک د فیسبوک د لارې، په ممکنه توګه څوک نورو چینل ته لاړ شي. ما ته نن 2-3 چینلونو چې دی غږ کړی دی چې که ته تیار وې موږ سره کار کول غواړې، زه په لا سوچ کوم، زه د خپل یوټیوب ته وخور کوم. تاسو په یوټیوب کې ما سره لږ کومک وکړئ، دا پاڼه چې ده دا لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. او زما موضوعات چې دي دا غټ موضوعات دي. کابل هم رانه هیر نه دی، حقانی هم رانه هیر نه دی، هیبت الله خونزاده هم رانه هیر نه دی، کندهار هم رانه هیر نه دی، یو ځای هم رانه هیر نه دی. ټول ځایونه راته یاد دي، ځان ته مو لیکلي دي، لیست مو جوړ کړی دی. او دا لیست چې دی دا به روزانه راځو، 2 ځله به راځو. په شروع کې به لږ زیات ذکر راځو چې دا خبره موضوع چې ده لکه توده ده خلکو ته ورسي، بیا به په مزه راځو. تاسو به هم راسره ملګري کېږئ. تاسو ته چې کوم ځای ښه شپه ده هلته ښه شپه، او کوم ځای کې چې ورځ ده هلته ښه ورځ غواړم. خپل خیال ساتئ. زه رحمان بنره یم.